بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی یم. ناظرین مونږ راغلی یو ترناب یو کلی دی او د دې په چارسدې ډسټریکټ کې راځي د تحصیل او ضلع د دې چې کوم محرومیان دي دلته سیلاب هم راغلی دی. د دې چې کوم محرومیان دي کوم د دې مسایل دي داغه باره کې دلته د دې چیرمن مراد علي صاحب د جمعیت علماء اسلام نه سیټ نه ولاړو او ډېر ښه منډیټ سره دی دا سیټ ګټلې دی. هغې سره ستاسو ملاقات کوو او د دې د محرومیانو او د دې د مسایلو باره کې مکمل معلومات لپاره راځي چې ملاقات وکړو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نصر جان صاحب ښه یې تاسو؟ شکر دی جی، الله کرم دی. مراد علي صاحب لغونته خپل سیاسي بیک ګراوند چې دی هغه زموږ د ناظرینو ته ووایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله د دې ترنابون اوسیدونکي یم. زموږ د خپل کلي چې کوم دی د دې میانه کلي دی د پولیس سټیشن سره شاته موږ د کلي آباد دی او د دې ځای نه زه ولاړم د جمعیت الاسلام د پارټۍ نه او الحمدلله په ډېر ښه منډیټ باندې موږ چې کوم دی نه الیکشن کړی او الحمدلله چیرمین راغلی وم او عوامو موږ سره ډېره مینه کړې وه الحمدلله او ډېر په شوق ووټ راکړی او ډېره توقع یې رانه اوس ده انشاءالله چې را او انشاءالله زموږ هم د الله نه د امید دی چې دوی خدمت او د دوی سره پوره چې کوم دوی سره منډه وکړي. ډېره ښکلې خبره ده. دا راته ووایي چې د ترناب ون کم داسې مسایل دي چې هغه فوري طور سره حل کول ډېر زیات ضروري دي. هغې کې خو به ټول نه پیله زه ووایم چې ستاسو دا چې کوم بیټک دی دا هم په سیلاب کې لکه هغه چې موږ راننوتو حالات هم وکته نو دا سیلاب زدګانو کې دا لا کم ده هغې نه کم مسایل. نصر جان صاحب داسې ده چې سیلاب کله راغی که نه نو زه لکه سم مازدیګر موږ ووتو ما سره بل یو ورکر مو خپل د پارټۍ نو موږ په ترناب کې ډېرې خطرناکې اوبه وې داسې شاهي کلالي کې داسې پر خپل علاقه چې زموږ څونه ړومبی کمې تیزې اوبه ړومبی ریلي راغله نو موږ په هغې کې د ماسخوتن د 9 بجو پورې موږ ما د خپل کور په ځای پرېښو موږ لګیو موږ هغې کې هغه هیلپ خدمت کوو چېرته زنانه روغ کړي چېرته ماشومان روغ کړي خو هغه خپل چې څه رانه کېدل هغه منډه م واله ماسخوتن بیا زه د خپل کور ته رالم هغه ټایم دلته اوبه نه وې خو ډېر بد حال و ډېر بورې حالات و او بیا زه د دې کوټې په سر باندې ویده کېږم بره چې زه وختم نو تقریبا د شپې 12 بجې وې چې شاته دې پټي کې دغه ته لږې اوبه ښکاره شوې نو زه کوش وم او بیټرۍ مې ځان سره واخیسته چې ورلم هغه اوبو ته وویل هغه اوبه په ډېر تیز رفتارۍ کې را روانې وې چونکې دې ځای کې موږ د خیالي نه ډېر لرې خو دې ځای کې د شامبوړ ورته وایي د خیالي یو بچی راغلی دی موږ باندې دا راغی نو چې زه هلته لاړم ما واپس وړولو اواز ورکړم ما ورته د ماشومان ځان سره وباسئ مې پټي ته اوبه رالې داسې اندازه ده چې دې خوا راوختې ځکه دلته په 2010 کې تقریبا 8 پټ اوبه بهېدلې وې نو ما سره هغه یاره وه بس موږ صرف ماشومان چې هغه اوچت ځای ته وخېجولو او واپس چې زه راغله زموږ د کور کې غوا وه چې ما هغه اوښ که نو واپس بیا دې ځای ته د کلي خلک ما پسې ټول دې ځای کې چونکې زموږ 2-3 کور یو ګاونډیان مې وو بیا ما پسې د کلي خلک ټول راغلل خو بیا موږ دې کور ته نه شو راتلی بی زما غنم ګوړه هر څه په هغه ځای باندې لاندې پاتې شو په دې بیټک چې دا پکې ناست یو په دې ګیټ اوبه راوتې او داسې تلې په ټول کور کې ګرځېدې نو د سیلاب خو لومبنۍ زموږ د خپل علاقه چې کوم د دې کې 140 کور دا ته متاثر وي. باقي ترناب یونین کونسل چې کوم دی نو په یونین کونسل کې ډېرې حصې والي دي شاهي کلاري ډاګې بابکرۍ شینه کورونه مختلف علاقې پکې والي دي او د هغې نه پس بیا چې کوم سیلاب په مزه کم شو په سبا په بل ورځ منډې تړلې زموږ شروع شوې هغې کې مې خپل خدمات الحمدلله موږ ترسره کړل او کول هم اوسه پورې لګیو خو په دغه ځای کې زموږ د سیلاب زدګانو په وخت کې چې کوم دی نو د حکومتي سطح نه یوه ګیله ده چې هغه مې اوس هم ده چې دا الحمدلله چې په پاکستان کې اوسېږو په مسلمان ملک کې اوسېږو چې داسې خلک په دې کې شته چې الحمدلله هغه الله والا خلک دي الحمدلله خلک دي یو بل سره امداد کوي زموږ ډېرو خلکو ډېرو معززینو زه د کومې نه د هغوی شکریه ادا کوم زما په لاس د بل په لاس خو دې خلکو ته یې هغه رصد وکړو دوی له هغه پورې امدادونه خوراک څښاک جامه کپړه پورې چې کوم دی نو ورکړي دي نو زه شکرګزار یم د هغه خلکو نه چې په دې ملک کې داسې الحمدلله خلک شته. باقي د حکومتي سطح خبره چې کوم ده نو حکومت موږ خپله زه خپله لکه ډي پي له ډي سي له ډي سي له
زه روغ واته پیرې لاړم خو هېڅ قسمه پیکج یا داسې څه امداد هغه موږ سره د عوامو لپاره ونه کوو نن ورځې پورې زما دا ګیله ده اوس هم زما بلا چې کوم دی نو درخواستونه او لیسټونه پراته دي خو لکه چونکې دا علاقه چې کوم ده دې ته رسره ای سیم راغلی ډی سیم راغلی زه شکریا ادا کوم الحمدلله ډي سي صاحب ډېر ښکلی کردار په سیلاب کې ادا کړی خو چونکې بد دا به وایي چې هر ځای ته به رسېدی نه شي زموږ دا علاقه چې وه دې ته سرکاري یو ملازم هم نه دی راغلی نه انجیو راغلی ده نه سرکاري یو ملازم راغلی کومې ټارګېټ ځای نه چې لکه ډاګې سره سیند دي زونه ډاګې شاهي کلالي به دې ته به راتلل دې خوا څوک نه راغلی دې له بس موږ لوکل سطح باندې کوو منډه وایه لوکل خلک وو هغه باندې څو امداد د خلکو سره شوی دی او باقي چې کوم دی نو موږ سره د هغې کې هېڅ نه شي دویم نمبر ګیله زما دا ده چې کومه سروې وه نو په سیلاب په دویمه ورځ زه په یونین کونسل کې خپل سیکرټري سره ناست وم او دغه دوران کې کیمپونه هم لګېدلي بیا په درې مورد د ډي سي د دفتر نه چې کوم دی نو چټۍ وشوله او سیکرټري صاحب ته وشو چې یاره تاسو ډیټا راوالی کوم سیلاب چې کوم کورونه دغه کړي متاثره کړي راوالی سیکرټري صاحب ما ته ووایي چې زه چیزو ناظم صاحب زه ورسره شوم موږ په ترناب کې څه علاقې نه یو 94 کورونه راواغېشتل او هغه هم راوړو هغه ډي سي دفتر ته هغه یوړلو ډي سي ریلیف ته هغه ورکړل په سبا له هغې پسې هغه وخېجول هغې پسې پټواري راغی او پټواري 3 ورځې هغه کورونه واغېشتل او هماغه چې موږ کوم اغېشتي وو هغه واغېشتي وي دا ټیک دي دا کرک شوي دي څه غورځېدلي دي متاثره دي بیا هغه 3 ورځې پس چې کوم دی نو تحصیلدار وګرځاور هم راله وګرځېدل بیا د ډي سي یو ټیم راغی هغه هم وګرځېدل بیا زموږ اے سي صاحب چې کوم ده هم راله وګرځېده د 5 ټیمانو دا سروې یوړله او واپس چې کوم دی نو بیا موږ ته رامله د کمپیوټر نه د دفتر ورووته چې دا منظور شوه هغې پسې بیا عوام په دې باندې لږ خوشحاله چې زه کورونه خو خراب شو خو چونکې دا به حکومت کراله څه امداد راکړي نو زه به دغه یو توقع یې ساتلی د حکومت نه د موجوده ګورنمنټ ته چې یاره انشاءالله موږ سره به حکومت په دې کې تعاون کوي او دا کرک کورونه دا غورځېدلي کورونه به انشاءالله موږ له جوړ کړي نو غریبانان خلک دي دغه سترګې وې دغې ته خو چونکې هغې کې بیا دوی یو ټیم چې کوم دی نو مقرر کړو او هغې کې د 4 محکمو خلک د آرمي پورې استعمال کړل او هغوی چې راغلل په هغې 120 سروې موږ ورکړی په هغې 120 کې زما خیال یا زما په ویلج کې یا 20 یا 25 کورونه یې غشتي دي هغه باقي خلک چې کوم دي په سترو سترګو جاړي کورونه یې کرک دي زه ورته اوس هم ثابتوم هغه انجینر ته چې کوم ورسره راغلو یا هغه فوجي ته ډېرې مال راشي زه ورته ښیم چې لکه دا کورونه د اوسېدو قابل نه دي هغې کې ډېر کورونه داسې پرې خو چې هغه اوس هم د اوسېدې جمعې کې به په هغې کې نو سیګا بروانې نه هغه غریبانان خلک دي د هغوی د رزق درک نه لګي هغه به د 2 لکو 3 لکو کور څنګه جوړ کړي یو خو مې دا ګیله ده چې دې پسې دویم ټیم د ګورنمنټ نه مې زیاته مطالبه داره چې د عوامو هم دقې ته سترګې وي غریبانان خلک دي او د حکومت هم دغه کار دی چې عوامو له ریلیف ورکړي داسې ریلیف ورکړي چې هغه وس کار نه نو زه دغه ګیله بیا هم کوم چې د عوامو سره کومه سروې چې شوې ده هلته کې په کمپیوټر کې پرته ده په دغه سروې باندې دوباره څنګه چې دغه له یو ټیم طلب کو دې پسې د یو ټیم بیا طلب کړو او دې ګوري دا هلته په کمپیوټر کې سروې تللې ده پرته ده زما به دا درخواست ډېر په عاجزۍ سره د خپل حکومتي سطح ته یم چې دې غریبانانو له دغه کې څه وکړي د سیلاب زدګانو خو دغه دویم نمبر د هغوی یوازې د کور مسله نه وه په سیلاب کې جي دلته دا ټولې زمینداره علاقه او ټول ګنې دي جي بالکل نو زیات تر اوس زموږ په دې ملک کې که کور کې دیوال نه رکړی شوی نو فصل یې خراب دی ظاهره خبره په پټي کې دیره د ګاڼۍ ده هر غورځېدلې ده بوسې بوساړې ولاړې دي هغه سیلاب یوړی نو هر سړي ته نقصان رسېدلی دی له وجه د هغې نه که د چا په کور کې هسې بیا د نو روزګار نشته په ملک کې بالکل سیلاب راغلی هر څه په ځای ولاړ دي نو ټول خلک د حکومت طرف ته سترګې دي چې یاره موږ له به کوم ځای کې سریلیف راکړي چې لکه موږ لږ ښه شو عوام ډېر زیات پروت هسې مهنګایي ده ګراني ده نو ډېر بورې حالات دی زمونږ بیا مو حکومت ته دا ریکویسټ دی او امید ساتو د حکومت نه چېرې د عوامو سره د سیلاب په حق کې چې کوم دی نو مرسته وکړي لږ ریلیف وکړي چې د عوامو لږ ډاړه خوشحاله شي ځکه چې دا یو جینه دې نه مخکې پیجي د کرونا بیماری راغلې په ملک کې روزګار نه واپسې جي دې نه غټه ایشو بله وه یو د غواګانو د ځناورو یو بیماري راغله ما سره اوس هم او ما سره اوس هم د خپل ویلیج کونسل 120 غواګانې ما سره په لیست لیکلي پرتې دي ما ریلیف له ډي سي لم ورکړي دي هغې کې هم حکومت چې کوم دی د عوامو سره هېڅ قسمه ځکه چې دا د ټول زمیندار خلک دي او په دې میخو باندې او په غواګانو باندې هغوی خپله زندګي تېروي د هغې پی چې کوم دی پټي نه ګیا او د هغې پی خرڅوي په هغې خپل معمول زندګي تېروي نه هغه هم تېنه الله رب العزت یو عذاب را هغې تېنه واغېشتې په هغې کې هم عوامو سره څه ریلیف ونه شو د هغې هېڅ پته اوسه پورې ونه لګېده د هغې نه پس دا سیلاب پرې راغی نو عوام ډېر زیات په کشمکش کې پراته دي او د حکومت پته نه لګي چې دا کوم حساب کتاب دی موږ هم د حکومت یو حصه جوړه شوې د عوامو را باندې اعتماد کړی دی
او توقع ساتي چې دی به خو زمونږ نه لاسونه خپې کټ دي صحیح او موږ ته هېڅ قسمه ریلیف نشته. 10مه میاشت روانه ده. حکومت دا اړو محسوسوي نه چې الیکشن کړی دی او قومي نمایندګان دي، چرمنان دي، میران دي، د دوی نه به خلک ګیلې کوي، بالکل د دوی نه به مطالبې کوي. اوس هم په دې ځای کې زه ځان له اوسېږم او دروازې 15 شپږ او 10 زنانه زما د کور ته راځي او ما ته وایي چې یاره زموږ دا کار دی، زموږ دا کار دی، زموږ دا کار دی. نو موږ خپلې منډې وو خو زموږ حکومتي سطح بالکل چې کوم دی نو تپوس نه کوي. موږ له چې کوم اختیار راکړو د کوم اختیار لاندې چې د الیکشن شوی و هغه اختیار موږ نه اخیستی دی. ٹھیک جی موږ پورې حکومت ته دا درخواست کوو چې دغه اختیار موږ ځان له نه استعمالو، دا به د عوامو د خدمت دپاره استعمالو. لہذا موږ حکومت ته ریکوست کوو چې موږ له خپل اختیارات عوامو د پر استعمالي که نه استعمالي، خو چونکې الیکشن شوی دی جی او دا منډیټ چې دی عوامو د چیرمنانو له ورکړی، زما په خیال دا ورکول چې دی دا ډېر زیات ضروري دی. دلته د بجلی څه صورتحال دی؟ بجلی هم دغه صورتحال دی چې ناصر جمال صاحب اوس هم زما پرې بیټک کې تاسو ناست یې دغه د فلش لایټس تاسو خپل رڼا د 900 بجلی تنظیم هم ډېر بیلونه چې کوم دی هغه د حد نه زیات راځي بالکل او بجلی ډېره کمه راځي. صحیح نو دی. دغه هم ډېره غټه ایشو ده. د هغې نه علاوه د ګیس هم ډېره غټه ایشو ده. لکه زمونږ خو داسې علاقه را شورګره ده که نه، نو په دې کې لکه زیات تر خلکو هغه خشاکونه سیسټم ختم کړي چې ګیس شته. نو د پخلي په ټیم کې چې کوم دی نو ګیس هم نه غټه مسله ده، د بجلی هم ده او د ګیس هم ده. دا مسلې موږ ته شته جي. ٹھیک شو جی. دلته د انعکاسې صورتحال څه بهتر دی که نه؟ گزاره کوي که نه؟ د انعکاسې صورتحال خو جي ناصر جمال صاحب داسې دی چې د سیلاب نه پس لږ مشکلات ډېر دي. والي لختي دا ځای په ځای چې کوم دی سیلاب وړي دي بالکل بند دي. نو نکاسې مسلې ډېرې زیاتې راپېښې دي. په نکاسې کې د ټولو نه غټه مسله چې کوم موږ ته د زمیندارو ته نیري ده، نو هغه هم نکاسي ده. نیرونه چې کوم دی نو سیلاب وړي دي، د اوبو ډېر کم منډیټ دی. اوس دې وخت کې په ملک کې د سیلاب نه پس کومه سیلاب زدګان علاقې چې لکه پراپر زموږ ترناب ایساره ده ګیدړ علاقې دی کې ټول د غنو فصل دی. اوس زموږ اوبه نه میلاوېږي. نو که زه تاسو بار کوم او دلته باندې یو کلیک والم د غنو نه هغه پهچېدو رالل. بالکل جی. موږ ته نکاسې د نیرونو د اوبو دونه ضرورت دی او موږ ته اوبه نشته. نو موږ اریګیشن طرف ته دا دغه کوو چې افسرانو ته زموږ دا خبره ورسي چې د اوبو دا سیسټم راپسې ټیک کړي او کوم ځای کې چې نیرونه زموږ توړ پوړ سیلاب کوي چې دې کې ایمرجنسي کې کار او دا ټولو زما په خیال د دې چې خلکو معیشت چې دی هغه ټول په زراعتو باندې ټول په زراعت دی. زموږ د علاقه چې کوم ټول په زراعت دی. دا راته مراد علي صاحب چې دلته د تعلیم څه صورتحال دی، سکولونه وغیره؟ ناصر جمال صاحب په دې خو افسوس کوم، زه تیر ځل ممبر پاتې شوی وم او دا تل بیا ناظم رالم. خو زمونږ د کوټ ایریا چې کوم ده دا دې ځای نه زما د کور نه تقریبا یو نیم 2 کیلومتره کې لرې دی او د دې ځای نه چې بیا ترناب مین های سکول یا دا کوم ترناب بازار چې دی یو نیم 2 کیلومتره کې دغه دی. په دې منځ کې چې لکه زمونږ دا مینه چې کومه ده دلته 200 کور دلته به کم از کم 2-2.5 ماشومان موږ سره وي. دغسې خزانه ډېره د کنډري د په حمیدآباد دی. دا څلور کلي دي کې د سکول نه د تعلیم نه بیخي نه محرومه دي او د دې لپاره چې ما ډېر زیات اوازونه اوچت کړل خو زمونږ د اواز اړه حکومتي سطح څوک اوري نه ده. د هغوی غټه پالیسي دا ده د حکومت جي چې زه دا بیا هم وایم چې دا پالیسي ډېرې پالیسۍ چینج شوي نو دا هم چینج شي. لکه دلته ټول غریبانان خلک دي، خانان اوس چاله ځمکې نه ورکوي سکولونو له. دلته د غریب سړي دونه وس کېږي چې 15 مرلې ځای 10 مرلې ځای ځان له والي هغه بچو سر سورو جوړ کړي پکې اوسېږي. نو د دې خلکو د سکول د ځمکې د اخیستو وس نه کېږي او حکومت موږ له ځمکې نالي. نو هغوی دغه چې موږ چې TNPA ته ووایو نو هغه وایي یاره ځای تاسو راکړئ. موږ ورته وایي چې ځای شته نه. د دې کلي دا د 100 کاله آباد کلی دی. په دې کې داسې خلک چې صرف د تعلیم او د سکول د نشت د وجې نه بې تعلیمه سره زما پاتې دي. صحیح خبره ده. غټ ایشو دا چې زموږ دلته تعلیم ډېر کمې دی جي. زه د میډیا په سیاست باندې او ستاسو په سیاست باندې دا خبره د تعلیم وزیر ته رسول غواړم چې کم از کم په دې علاقه کې یو سکول تعلیم اهم دی که نه جي؟ وړوندې شوبه د زندګۍ چې کوم دی د چلېدو دا تعلیم دی او دلته تعلیم ډېر زیات کمې دی. حتی چې دا زمونږ 2-2.5 کوره کلي په دې کې سرکاري ملازم هم نشته. ولې چې تعلیم نشته نو سرکاري ملازم به کوم ځای نه راشي؟ دا یو عجیبه خبره ده جي. صحیح خبره ده. بالکل دا نه دا حقیقت هم دی. دا حقیقت هم دی. مراد علي صاحب دا راته وایي چې صفا اوبو خو به دا صورتحال وي چې سیلاب راغلی دی. ظاهره خبره ده چې ټول کویان وغیره هغه خو به ډکي د ګند نه. ناصر جمال صاحب بالکل دا خبره دې ټیک ده. دا سیلاب نه پس مشکلات شته.
بیماری ورسره هم ډېرې ځکه چې کم خلک سکینو مجبوري ده بالکل صفه اوبه میلاویږي نه چونکې حکومت موږ له بس یو دوه ټینکۍ راکړي دي هغه هم په ترناب کې یو دوه کندو کې لګولي دي زما په ویلج کې کوم دی یوه ټینکۍ حکومت راکړې ده هغه مالته یو کندي کې لګولې ده باقي د اوبه چې څونه خورې راغلي ما په دې ډي سي صاحب سره ډي پي سره خبره کړې وه چې هغوی ته دا خبره ما نوټس کې راوسته چې دا ډاګۍ باندې کومې اوبه راوختې نو دا ډاګۍ نه چې مخکې اوبه لاړې دا چته لاړې دی هم نور علاقې متاثره کړي نور کورونه متاثره کړي هغې ته هم تاسو لږ ریلیف ورکړئ چې د اوبو تنظام د پیکج تنظام دا خبرې ما ډېرې بار بار هغوی ته وکړو خو په دې څوک غوږ نه کوي نو دغه زه په وجه باندې د علاقې ټولې چې کوم دی نو د پاکو اوبو لپاره چې کوم دی نو لکه محتاج یې نشته وته د کویانو د څپې تنظام چې کوم دی نو اوسه پورې حکومتونو کې چې دې لپاره ټایم ټیبل برابر کړی وي د کویانو ته پاک کړی وي چې د خلکو ته کور په کور بیماری دي صرف د اوبو د وجې نه دي د اوبه چې وي چونکې دا زهریله وي بالکل ظاهره خبره ده چې دا دومره ګندو دا مسله مشته جي خبره دا راته وایي چې یاره د صفه اوبو خو دغه صورتحال دی د سرکاري وړه چې راځي دی کې تاسو څه ریلیف شته دی یاره جي د سرکاري وړو خو موږ بل اوس په ټیمه کې زمونږ چې کوم دی نو خپل د چرمینانو میټینګ و په هغې کې هم دا خبره تقریبا چې لکه 100% ناظمانو د خولې نه هم دا خبره ووته څنګه چې موږ ته دا مسله ده چې اوړه دي نو موږ په دې کې دا ریلیف غواړو چې موږ دا نه وایو چې دا د موږ له راکړی شي اول خو اصول دا دی چې په هر ویلیج کونسل کې یو سرکاري دفتر شته ویلیج کونسل سرکاري سیکرټري ناست دی چې دا هر ویلیج کونسل ته راتلی هر سړي ته پته چې په دفتر ته وړه رالل د هر پاټۍ سړی به راته د هرې محلې د خپل ویلیج کونسل به یو معلوم ځای و هغې کې به ګاډۍ تشېده اماني به هلته پراته وو په هغې کې زمیوار خلک د مازدیګره پورې سیکرټري نایب قاصد او ناظم ناست دي ناظم به ته ځان نوټل کړي خو دغه دفتر ته به دا خلک راځي او هغه وړو په انصاف ورکړی کېږي د اوړو ډېر غټ بحران دی زموږ علاقه ډېره زیاته غریبه ده او ډېر زیات مشکلات او بار بار هم دا ګیلې موږ پسې کور ته راځي چې موږ لا اوس په دې صحت هم ماته دغه ځای کې یو جرګه کې زه ناست وم چې دا خبره وشي چې ناظم صاحب تاسو ته د وړو څه اختیار نشته نو موږ دا ګیله کوو چې حکومت ته دا ګیله کوو چېرې دا وړه تاسو په یو حکومتي سطح باندې مه تقسیموئ صحیح خبره ده نور خلک دې نامخوده دې له سیاسي رنګ مه ورکوئ دا د ټولو شهري پاکستانو حق دی دا د ډسټرک حق دی زه بیګا جي یقین دوشه زه به ته په قسمیه یو خبر وکړم چې بیګا زه د دې ټیم نه لږ مخکې پېښور ته تلمه څه کار و یو ملګري هغه له تلمه زه چې د ترناب نه ووتم او پېښور خولې ته نو ما نه مخکې یو موټرسایکل وړېده او اته تروړې پې تړلې وې شنې ګوتې سرکاري پې تړلې وې او د ناګومان د پوله پورې هغه چې کوم دی نو ما هغه ما سره روان و او هغه ما وله ویډیو هم کوله خو بس بیا هغه رشو ما هغه ویډیو نه کړه د دې ځای نه وړو په دغه طریقه چې کوم دی نو خلکو ورکړی کېږي خو هغه کوم خلکو چې ضرورت دی هغو ته نه میلاویږي نو دا ګیلې زموږ شته چې د وړو دا ټایم ټیبل دی چې دا برابر شي او دا پور وشي ځکه چې څه سیلاب خلک والي دقې ته سترګې دي په 2000 په 200 روپۍ تروړه راځي د غریب سړي دا غشتو نه چېرته دا به موږ ته ووایي چې د ناظرینو ته ووایو چې هغې بیا ځي هغه ځي نه په 2000 باندې توړه وروړي ګرانه ده جي نور لکه ما ته خپل دانې نه مې دروړی شکر الحمدلله زمیندار یم کور کې دانې شته نو ما نه دي راوړی نو په دغه وجه ما ته ټایم ټیبل هم پته خو غالبا چې ګران دي نور 200 او 200 بره ده ښه جي ښه د دلته د صحت لپاره چې دی نو صورتحال څه دی د صحت څه صورتحال دی یاره د هغې هم داسې بر حالات دی بس هسپتال یا ډسپنسري ډسپنسري زمونږ د ترناب دغه یو ډسپنسري یو دلته په کوټ کې ده خو هغه هم لکه په نوم باندې دا کوم سهولت چې په کار دی اپکې نشته اپکې نشته جي ډېره مننه مراد علي صاحب ستاسو زه ډېر شکریه ادا کوم چې تاسو زموږ پروګرام عوامي مسایل ته ټایم ورکو ناصر جمال صاحب ډېره مننه ډېره شکریه الله قدرمن کا چې په دې غونډ صوبه سرحد کې به زه ووایم او په دې غونډ ډسټرکټ کې یو واحد تاسو وایئ چې تاسو راغلئ زموږ د عوامو تپوس وکړو او موږ سره په دې ځنګل کې کېناستې نو الله رب العزت ته تاسو له دې بدلې درکړي او الله مو خوشحاله و باد ساته او که دقسې تاسو د خپل پنده جذبه داسې خلکو پسې کور کور ته ځئ او دا روچتوئ نو تاسو به الله نور هم وکړه انشاءالله مخکې کړي او الله مو خوشحاله ساته عزتمن شي دا واحد په حکومتي سطح کې په لوکل سطح کې واحد داسې یو ځوان چې هغه په دې شکل کې راغی او زموږ د اواز یې واورېد او انشاءالله امید ساتو چې دا به مخکې ورسي الله مدد وکړي ډېره مهرباني مننه جي ناظرین دا زموږ معزز محترم مراد علي صاحب جمعیت علماء اسلام سره د دې تعلق دی دا چیرمن چې وي د نه د خپل حلقې خلک چې کم امیدونه کوي هغه تاسو یقینو کې د ایم پی ای او د ایم ان ای نه کم نه وي او دی چې کله دی سره خبره کوي د دې رسایم دی سره ډېر زر وي جومات نه روزي هم مخامخ ورته ولاړ
که چېرته حجرې ته ځي چېرته ښادۍ له ځي نو هلته کې ورته واده ځي کې ورته شپږ کسان که جنازې له ځي هلته ورته کسان ولاړ نو د ده رسایي ډېر اسانې دی او د دې خلکو هغه چې کوم توقعات دي هغه د دې نه هم ډېر زیات دي. اوس دلته بېوسي د هغې دا ده چې نه ورسره فنډ شته او نه ورسره اختیارات شته. نو که دا فنډ او دا اختیارات حکومت چې دی هغه ترسیل کړي دا اصل کې چیرمین له نه دي ورکول دا اصل کې ورکول دي د هرې محلې هر یو غریب سړي له هغه وسایل ورکول دي چې کوم هغې حقدار دي. اجازت غواړو. ډېره مننه. السلام علیکم.